یو کس ولګېده او په قبر کې د یوې جینۍ سره زنا وکړله او چې کله هغه د دې قبر نه راوخوت نو د دې قبر نه ورته یو عجیبه اواز راغی. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، ټولو مسلمانانو ته ضرور ورسوئ. دا واقعه راغلې وه ملګرو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له یو کس راغلی و او ویل چې زما نه ګناه شوې ده، الله رب العزت به ما معاف کړي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل که نه چې ستا نه څه ګناه شوې ده. نو هغه ورته خپله واقعه بیانوي، وایي داسې و که نه چې زه 100 کالونو نه چې دی نو زه کفنچور یم. زه چې کله یو مړی وشي که نه او هغه خلک ښخ کړي نو زه لاړ شم قبر کولاو کړم او هغه کفن ترې راوباسم او زه ځم په بازار کې بیا خرڅوم. یو ځل داسې وشوه چې په یوه قبیله کې یوه ښایسته جینۍ چې ده نو وفات شوه، ځوانه جینۍ وفات شوه. چې کله هغه وفات شوه که نه هغه یې ښخه کړه نو زه د شپې پسې لاړم، ما ترې کفن راوړو. نو چې کله زه د شپې لاړم که نه او هغه جینۍ چې دی ما کفن چې دی نو کله راوخت کړو نو چې زه کله دې خوا 5-6 قدمه رالم نو ما ته شیطان وسوسې راواچېلې چې ډېره ښایسته جینۍ ده. نو وایي زه لاړم که نه د هغه جینۍ سره مې زنا وکړه. خو چې کله چې زنا مې وکړله د دې قبر نه راوختم که نه د لاش نه راته عجیبه الفاظ استعمال شول. د لاش نه راته دا الفاظ استعمال شول چې ته د الله نه هم نه یېرېږې او بیا راته دا خبره هم وکړله، ای بدبخته ته خو زما باندې غسل واړوه او زه چې دی نو د قیامت په ورځ باندې به نوبت کې راپاڅم. او بله دا خبره چې وکړه نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې ډېر زیات سخت غوسه شو او مولانا صاحب نه مې اورېده هغه وایي چې خلاص یې هم په دغه ټیم کې ویستو، ویل چې دې ځګي نه پاسه او ځه. دغه هلک چې دی که نه نو بیا وایي په ځنګل کې ناست و که نه او په ځنګل کې ناست و ډېر زیات یې ژړل، الله رب العزت ته ډېر زیات ژړل او دا خبره یې کوله چې څومره عذابونه یې نو ماله په دې دنیا باندې راکړه او هغه دنیا د عذابونو نه مې وساته. وایي 40 ورځې دې کس چې دی نو بیا وژړلو او الله رب العزت چې نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی وکړله. ملګرو په دې ویډیو کې زمونږ د ټول دپاره ښکلی پیغام دی که نه، ځکه چې چېرته هم غلط کار مه کوئ. دا زړه چې دی نو دا دومره سخت شي که نه د خلکو دا چې دا بیا چې دی نو هېڅ خبره پې اثر نه کوي. ښه خبر ځکه چې ستا زړه دننه تور شوی او ختم شوی. نو ټولو ته مې خواست دی چې عبادت کوو چې دا زړه نرم وي که نه د بل انسان دپاره هم نرم وي. ملګرو نو ټول دا مولانا صاحب نه اورېدلي وه دا واقعه او که نه ما چې زه ستاسو شریک یم چې ټول دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ.